साइफर यो प्री प्लान ड्रामा वा कम چې سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی د اعظم خان مجسټریټ په وړاندې اعترافي بیان و چې سایفر حقیقت سره هیڅ تعلق نشته چیرمن پی ټی آی ټول حقایق پټ کړی دي او د دروغ بیانیه جوړ کړی ده تحریک عدم اعتماد ته بچ کېدو لپاره سایفر ته بیرونی سازش رنګ ورکړو کسدنې د ملکی ادارو او امریکي ترمنځ جوړ توړ الزام لګولو پخوانی پرنسپل سیکرټري دا ویلي دي چې د پی ټی آی چیرمن په 9 مارچ زمانہ سایفر اغستو او وروسته رک کړو زما د منع کولو باوجود یې خفیه مراسله ذاتي مفاد لپاره استعمال کړي وزیر داخله رانا ثناء الله ویدي چې د خپل ذات او سیاسي ګټو لپاره ملکی مفاد په داو لګولو د ادارو خلاف سازش کړو خارجه پالیسي ته زیان رسولو د ملک سلامتۍ سره لوبې کړې وي نن هغه کھلاړیانو په خپل اعتراف جرم وکړو رانا ثناء الله په چیرمن پی ټی آی سخت تنقید کړی ویلي دي چې هغه د سایفر په نوم ډرامه جوړ کړې وه په کوم چې هغه ته سخت سزا ورکول پکار دي وایي چې اعظم خان انکشاف نه بلکې ټوله ډرامه تفصیل سره بیان کړې ده شاه محمود قریشي هم په جرم کې برابر شریک دی د پخوانی پرنسپل سیکرټري اعظم خان ګمشدګۍ ایف آی آر خارج کړی شوی دی ذرایعو تر مخه اعظم خان 13 میاشت په 9 تاریخ لاپته شوی و ټکه مرسته چې د هغه وراره په مدیریت کې د اسلام آباد کوهسار تھانه کې د بېدرکۍ ایف آی آر درج شوی و سرچینې وایي چې د اعظم خان په درخواست ایف آی آر خارج کړی شو هغه پولیس ته ویلي چې په خپله مرضۍ د یو ملګري په کور کې ومه فوجی عدالتوں کے سویلین ٹرائل خلاف درخواستوں سماعت اٹارنی جنرل 9 مئی واقعات و مکمل تفصیلات عدالت ته پیش کړي دي ویلي دي چې په دغه رز شوي حملو کې د 2.5 ارب روپے نقصان شوی دی چیف جسټس عمرتا بندیال هم د 9 مئی پیښې سنگین واقعات ګرځولي دي او ویلي دي چې د پاکستان په تاریخ کې په ټول ملک کې سرکاري ادارو باندې د حملو دا قسمه واقع چرې هم نه و شوي د دې معاملو ټرائل منصفانه پکار دی عدالت کیس تو سماعت جمعې ورځې پورې ملتوي کړي سپریم کورٹ کې د پریکټس اینڈ پروسیجر ایکٹ خلاف کیس ډي لیست کړی شوی دی په دغه کیس سماعت د جمعې پر ورځ کېدونکو ورته د کیس ډي لیست کېدو نوټس جاری شوی دی د سپریم کورٹ لخوا جاری شوی نوټس مطابق فوجي عدالتونو متعلق کیس په وجه پریکټس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس ډي لیست کړی شو زنانه جدي ته دھمکي ورکولو کیس ته پی ټی آی چیرمن عدالت کې معافي غوښتې ده چیرمن پی ټی آی جوډیشل میجسټریټ ملک امان عدالت کې پیش شوی ویلي دي چې ټول سیاسي کریر کې اوسه پورې یو ګمله هم نه ده ماته کړې که چېرې ما لاین کړی وي او زما د بیان نه د چا زړه ازار شوی وي نو زه معافي غواړم د سوات سټي میئر شاهد علي او پخوانی ایم پی اے فضل حکیم گرفتار شوی دی د پی ټی آی دواړه غړي د سوات ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته ضمانت کې توصیې لپاره پیش شوي عدالت تخوا ضمانت کې توصیې درخواست منسوخ کېدو وروسته دواړه نیولې شوي دي د پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد هم نن عدالت کې پیش شوی و بلې هغه نه نو پیش شوی درې واړه ملزمانو خلاف د 9 مئی پیښو وروسته ترهګرۍ او بغاوت مقدمات درج دي دوی ته 19 جولای پورې ضمانت ملاو شوی وزیر خارجه بلاول بھٹو زرداری ویلي دي چې وزارت خارجه د اوورسیز پاکستانیانو بهتري او سکیورټي لپاره اهم کردار ادا کوي وایي چې زموږ فارن پالیسي واضح ده دنیا سره د برابرۍ په سطح برادرانه تعلقات غواړو بلاول مطابق ګلوبل چیلنج نه بچ کېدو لپاره به موږ له هر وخت تیار اوسېدل پکار وي بلاول تر مخه غیر ملکي سرمایه‌کارو لپاره پالیسۍ کې هم نرمي کو چې کم فایده به چې ملکي معیشت ته ملاویږي گورنر خیبر پختونخوا نگران کابینه کې د رد و بدل سمري منظور کړې ده ذرایع وایي چې د سمري منظورۍ وروسته وزیر صنعت عدنان جلیل د کابینې نه لرې کړی شوی دی د هغه په ځای مطیع الله ته د صنعت وزارت ورکړی شوی دی دین علاوه اشرف داور د وزیر اعلی معاملات خصوصي جوړ کړی شوی دی ایم پی نگران وزیر اعلی ته د عدنان جلیل وزارت نه لرې کولو درخواست کړی د اسلام آباد ګولړه موړ سره نږدې دیوال غورځېدلی دی چې پکې 12 مزدوران په حق اخیستل دي پولیس مطابق دیوال تقریبا 10 فټه اوچت و کوم چې د مزدورانو په کیمپ غورځېدلی دی بلخوا د کمشنر په هدایاتو د راولپنډۍ کټاریا او ګوالمنډي غیر محفوظ سیمو نه شهریانو کډ شروع کړي دي اسلام آباد موټروے باندې ټریفیکي پیښه حادثه کې 15 مسافر ژوبل شوي دي ژوبل شوي کسانو کې د 11 حالت نازک ښودل کېږي ویل کېږي چې پیښه د باران دوران ګاډۍ ښویېدو له وجې مخې ته راغلې ده چې پکې 4 بسونه یو موټر کار او یو وین جنګېدلی دی
मुल्क के मानसून बारानों नवे स्पेल शुरू शे दे महकमा मौसमियात विच बारानों उसने लड़ी बाद 23 जुलाई पूरी जारी हुई। सरकार इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी पंजाब के वक्फे वक्फे सर बारान वरद दे रावलपिंडी बशमूल द पंजाब मुख्तलिफ नशीबी बरखों की उबूद दी द बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के प्रक सर बारान जारी दे। NDMA बशमूल टोले मुतलका इदारों का चमतू सिदू हिदायत शुरू। खैबर पख्तूनख्वा मुख्तलिफ बरखों के बशकाल बारानों सिलसिला जारी दा। हजारा और मालाकन डिवीजन, मर्दान, सवाबई, पेखवर, कोहाट, हंगू, चारसदा और चित्राल की दमे दमे सरा बारान वरीगी। कबायली और जनूबी इस्लाह के हम प्रफुट सरा तेज हवागान सरा बारान शवे महकमा मौसमियात इतवार रसपूरे तो बारान वरीदो पेशगोई करदा। सूबे बालाई बर्फ के लैंड स्लाइडिंग अंदेखना दा। PDMA जिले इंतजामियों और नूर मुतलका इदारों का अलर्ट जारी करे। पेखवर हयाताबाद फेज 6 के जानवर की ब्रिद पेखे FIR CTD थाना के दर्ज करे। पुलिस वही मुकदमा SHO मदियत के दर्ज करे। FIR के तरह गई बशमूल मुख्तलिफ दफात शामिल करे। 13 रशवे दागा पेखा के लस कसान जो बरशवी। काटलंग बाबजू सीमा की पुलिस और CTD शरीक अमलियात कर दी। टिप के मुख्तलिफ जुर्मों की ककड़ तरह घर व जलशवी दी। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई दौरान यो तरह घर जो बरशवे हमदे पुलिस सीमा के सिक्योरिटी सख्त करता और सर्च ऑपरेशन पेल कर दे। डेरा इस्माइल खान तहसील कराची की तरहगरो फायरिंग की यो पुलिस एहलकार शहीद शवे दे। तरहगढ़ फायरिंग रुस्तु तख्तीदरी दी शहीद एहलकार नुम मुबारक शाह खुदर शवे दे। सीमा की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन जारी दे। खैबर पख्तूनख्वा के मुहर्रम उल हराम दौरान अमन अमान दिन सातरों लपारा सिक्योरिटी इंतजाम शुरू दी। पुलिस मुताबिक खबर बशमूल टोला सूबा के अतजिले हसास गजोर शुरू दी। चौदह इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कवलशी हसास जिलों के नहम और नसम मुहर्रम उल हराम दौरान बाद दफा यौ सिलसिलों सर्विस नाफिज हुई। मोबाइल सर्विस वहम मुअत्तल हुई। BRT पे खबर के गाड़ो और स्टेशन के बगैर इजाजत ना तस्वीरान अवसल और टिकटॉक लपारा वीडियोस जुड़वलो बांधे बंदिश लगोले शवे दे। BRT इंतजामिया वच सिक्योरिटी सूरत हाल और दखल को प्राइवेसी पेश नजर दा पाबंदी लगोले शवे दा। खिलाफ वर्जी पर सूरत के बाद मुलजिम पर जिद कार्रवाई कवलशी। डॉलर पर कदर की दिन मामूली इजाफा रिकॉर्ड शुदा। इंटरबैंक की शपा व्यापे से इजाफे सरा रुपये मुकाबला के डॉलर कीमत 2.83 रुपये 80 पैसे तक रसीदो। ओपन मार्केट के डॉलर कीमत 290 रुपये बांधे बरकरार पाते शुवे। बलख्वासरो जरो फी तोला नर्ख के 15 रुपये इजाफा शुवे। तिबरसरा द यवे तोले कीमत 2 सवता रसीदो। IMF वही रवान मालिकाल पाकिस्तान की निगरानी शरह 25.9% तक कमी देशी। पाकिस्तान माशी तरक्की शरह 2.5% की देशी। IMF मुताबिक मालिकाल 2000 सदरिश्तम की बेरोजगारी शरह कमी 2.8% तराक लेशी। तो मालियाती खसारे कमोल लपारा सबूत अबा सरप्लस बजट हम वर्कवल भी। ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान दरमियान मुआहिदा लास्टिक शुविदा दे मनसूबी तहत बाद दरे वाला मुल्कुना रेलवे ट्रैक के जरिया योबुल सरा मुंसलिक शी ने मनसूबी सरबा रेलगाड़ी द उज्बेकिस्तान तुरमज खारना द अफगानिस्तान मिजाज शरीफ पाउलोगर तरासी और ब्याबा खरलाची बॉर्डर द लारे पाकिस्तान की दाखिली। अफगानिस्तान लपारा द पाकिस्तान खुसूसी अस्ताज़ आसिफ दुरानी द काबल रजले दौरा दखल दोरी पर महारबा। आसिफ दुरानी अफगान हुकूमती चारवाकों सरा अफगानिस्तान के दिकलदम TTP पर मामला बांध खबर कभी मुलाकातों के बाद वर्खी से अड़ी को मुख्तलिफ शोबों के तावन और शरीक दिलचस्पी पर मामलों बांध खबर की। पाकिस्तान और श्रीलंका दरमियान उर्बी टेस्ट मैच सलोर में रजलोबा खत्म शुदा। श्रीलंका ड्रीम इनिंग्स के 2.9 रन चूकड़ी दी। पाकिस्तान ते योसर योदेश रन सदफ पर कड़े कौमी टीम दे हदफ ताकत के 3 विकेटों पर ध्यान 48 रन जोड़ल और गढ़ लपारा वर्ता 3 रन पातवी। इमामुल हक और बाबर आजम पर क्रीज मौजूद थी।